په ځان احسان وکړئ او ځان سره انصاف وکړئ. کله چې پروردګار تاسو ته د یو انسان اصلي څیره وښیي نو هغه بیا قبوله کړئ. ځان ته دوکه مه ورکوئ، موقع مه ورکوئ هغه انسان ته بیا چې تا دوکه کړي، تا سره ټګي وکړي، بې وفایي وکړي، دوکه در سره وکړي. ژوند کې دا کار مه کوئ. ته خو به د زړه نه ښیې، خو هغه انسان فکر کوي چې ته احمق یې. ته اصلا احمق نه یې، ته د زړه نه ښیې، ستا نیت پاک دی. الله تعالی د نیتونو نه واقف دی، الله تعالی د زړونو نه واقف دی. ځکه خو الله تعالی هغه انسان ته مخامخ شرموي، خو چې اوسې شرموي کوښښ وکړه چې ترې ډډه وکړي، کوښښ وکړه چې ترې ځان لرې کړي، کوښښ وکړه چې ترې فاصله اختیار کړي. بیا چې ته ځان ته دوکه ورکوې، هغه انسان ته نږدې کېږي، هغه انسان ته موقع ورکوې، اصلا ته ځان څا کې غورځوې. ځان څا کې مه غورځوه. اصلا د څا نه ته ټوپ ووهه، خپله لاره بدله کړه. بیا څا کې ځان مه غورځوه. ځان سره به ته بد وکړې، ځان سره به ته زیاتی وکړې. ځکه چې یو انسان چې څنګه دی هغه بیا همغسې قبول کړ، د هغې فطرت داسې فطرت کله ژوند کې نه بدلیږي. وایي مار چې 100 ځله پوستکی بدل کړي بیا هم مار دی. د ځینو خلکو په بیا ملګري کولو کې د پوره غور څخه کار واخلئ. انسان چې څنګه فطرت وي که نه هغه به ټول عمر وي. نو خو کوښښ وکړئ چې ځان ته بیا دوکه مه ورکوئ او داسې انسانان چې تاسو یې اصلي څیره ګورئ کوښښ وکړئ چې هغه بیا هماغه رنګه قبول کړئ، ځان ترې لرې کړئ چې تر څو هغې ته هم احساس وشي چې دا وګوره مخامخ انسان په ما پوهېږي. هغه تا ته احمق فکر کوي چې تا ته بار بار دوکه درکوي او ته بار بار هغه مافین ته خو به د زړه نه ښوي، خو هغه انسان ته ته احمق ښکاري. اصلا ته احمق نه یې، ته د زړه نه ښیي. خو یو څپېړه په دې مخ ورکوه، یو څپېړه په دې خولې ورکوه او ځان ترې لرې کوه چې هغې ته هم احساس وشي چې هغه څه کوي. ته دومره سپک نه یې چې د سپکو خلکو سره ته ځان سپک کړې، ته دومره سپک نه یې چې د سپکو خلکو سره ته وګرځې، کښېنې، پاڅې. د قیمتي د خپل قدر وپېژنه، د خپل ویلیو وپېژنه او د داسې سپکو خلکو نه ځان وساته.